د اشرف غني بله لوی او تاریخي کارنامه دا چې څه یې وکړل مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د جبل السراج تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې بهیر د لیدنې په موخه پروان ولایت ته سفر وکړ. جمهور رئیس د یادې ماڼۍ د بیلابیلو برخو د کاري بهیر د لیدنې پر مهال وویل افغان ولس په ځانګړي ډول د پروان خلکو ته د دې ودانۍ د بیا رغونې له کبله مبارکي وایم. جمهور رئیس د دې په څرګندولو چې د جبل السراج ماڼۍ به د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت په موزیم بدل شي وویل جهاد د ټولو افغانانو ویاړ دی. هغه زیاته کړه یو بنسټ باید د دې ماڼۍ د دوامداره منابعو مدیریت په غاړه واخلي او د مینار په سیمه کې د یو بازار جوړ شي ترڅو ګرځندویان په اساسي ډول د افغانستان له تیر تاریخ او زموږ فرهنګي میراثونو سره بلد شي. جمهور رئیس وویل د افغانستان ملي یووالی، اسلامي ارزښتونه، جمهوریت او له هر افغان سره د بل افغان برابري زموږ ژمنه ده. هغه زیاته کړه د خلکو له مشورې او همغږۍ پرته د سولې تامین، پرمختګ او د بشري سرچینو مدیریت امکان نه لري. جمهور رئیس د دې په بیانولو چې د افغانستان ملت له وابستګۍ، بېوزلۍ، ویش او ګواښ څخه راوتلی دی وویل راتلونکی کال به د اوبو پر مدیریت زیات تمرکز ولرو او د کابل او پروان د څښاک اوبو د سروې په خاطر مې اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې ده. په دې مراسمو کې د پروان والي فضل الدین ایارخي رهبرۍ او بیا رغونې او د لویو ملي پروګرامونو تطبیق ته د جمهور رئیس د پاملرنې مننه وکړه. ویې ویل د جبل السراج ماڼۍ په بیا رغونې سربیره د پروان ولایت د لیلیې د جوماتونو او روغتونونو لپاره د انتظار خونو جوړولو پروژې د جمهوري ریاست ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړي ادارې له لوري دوام لري. هغه زیاته کړه نن موږ یوې داسې تاریخي ودانۍ کې ولاړ یو چې د پردیو د جنګونو او یرغل له امله په یوې ویرانۍ بدله شوې وه او د پروان خلک او د هېواد تاریخ به هېڅکله له یاده ونه باسي چې د جمهور رئیس زړه بیا رغونې او جوړولو ته تپېږي. په دغه مراسمو کې د جمهوري ریاست ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړي ادارې مرستیال عبدالرحمن اتاش د جبل السراج ماڼۍ د بیا رغونې بهیر په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل د دې ودانۍ د بیا رغونې چارې د جمهور رئیس غني په لارښوونه د 1408 کال په تلې میاشت کې پیل شوې او 90 سلنه بشپړې شوې دي. په هر حال اشرف غني په دې کارونو سره وښودله چې واقعا د جوړولو سړی دی. په هر حال تاسو د ولسمشر غني دغه اقدام څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.